کله چې انسان امیدونه د بندګانو نه قطع شي او دا په غمونو کې راګیر شي، مشکلاتو کې راګیر شي، مصیبتونه یې هر طرف ته تیاري، هر انسان چې دی د ده نه تښتي، دا ځان لشي په خپلو غمونو کې. نو په داسې حالت کې یو څوک داسې شته چې هغه تا ته د بندې لارې کولاوي کړي او ستا مدد د داسې طرف نه وکړي چې ستا بلکل فکر هم نه وي، ستا ګمان هم نه وي. دغه ذات رب العالمین دی. کله چې انسان خپل امیدونه صرف په دغه ذات پورې وتړي، نو دغه ذات انسان کله هم نه ناامیده کوي. نو ته مه خفه کېږه که چېرته دنیاوالو پرېښی، ملګرو خپلوانو پرېښی، په خپلو غمونو کې ځان له شوی، نه ته یو رب لري چې هغه مهربانه دی او هغه کله هم د خپل بنده نه نه غافله کېږي. په عاجزۍ سره، په اخلاص سره د شپې په توره تیاره کې راپاڅېږه او خپل حاجتونه او خپل مشکلات دغه رب ته پیش کړه. دغه رب به ستا ټول مشکلات حل کړي.